علیکم. وعلیکم سلام. مشه څنګه یې؟ خیر دی یاره الحمدلله ستا دواګانې. خیر دواګانې پرې دوا خو چې خلک کلینیک ځای کې که نه نو تپوس اول کوي کښېنه دا اوس تاسې هم کښېنه. یاره بچي اوجګره لږ دمه کېږم. ښه دې وکړه. څنګه ښې؟ خیر دی چا دې ته راغلی ما په ډونګي ضروري دی. یاره جي مونږ خو د شیرګړه د اخي وو. ښه د شیرګړه له اخې. او زه دلته هم چې تا چا ځای ته راغلی. یاره خفه نه شي خو دلته مونږ کور نیولی په کرۍ اوسېږو. ښه دې کړی دي مړه نر ځوان یې چې څه خدمت دي وروره. دې کشر ته دې وایه زه ستا کشر یم. الله یې خوشحاله کړم. چا ځای ته راغلی؟ یاره داسې کار دی که نه چې مونږ ته کور نه میلاوېده. ښه اورې خو چراغدین حساب پېژنې او دا هغه نه پوه وو. پاسه ځه بابا پاسه ځه بس دغه دې واله کور دی ولې چراغ د نجي صاحب نه نیولی ځانم په شرمونو شرمولی مړه بې غیرت. خفه نه شي دونه بېزتي مې مه کوه مېلمې یم. نه نو ته ته لکه دا دونه دنیا مغلې والی چې ته چراغ د نجي صاحب نه کور نیوه هلته دې کډه راوړه. خدایه پاکه زمونږ کډه په سر وه زما په سر اور بل و قانون و. یاره بابا دې ټول وجود دې مور اخیستو که نه خو دغه بې غیرته نه به دې کور نه نیوه مړه ځانم په زه تا نه ورته تپوس کوم دا بابا دی چا دی؟ تا ته مې ویل که نه ولې زه اوس بابا یم نو ته څه شی ستا نه دا زه بس یو جقله راشي چې د ځمکې ته دې راواچوم. نه زما دا اولي چې کوم دی کمزور او نو د چا خبرې پکې نشته. ګوره بابا یو خبره ته کومه ګورې په پښتو او په غیرت په دې باندې خلکو مړي کړي تاسو کې د سره شته نه. ټیک ده که نه مونږ کې غیرت او پښتو دواړه دي. یو خبره مې یاد ساته کله چې د خپل کور نه که نه او د بل په کور کې اوسېږي اورې بیا به ته پښتون نه ماړه پرېږده غلام تنبو به دې ښخ کړی و تنبو به دې ښخ کړی ته د هغه نه خبرې که نه اوس په زنانه زه په تنبو ته ما ته ده ووایي ته د هغه نه خبرې چې څنګه سړی یې. الله ته خیر کړي چې دا کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خو دې چېرته روان یو؟ چل زما دا کرایدار دي او هغه چې واردم دا کرای دارو د شپې پوره دي نو هغه څه قصه کومه زما سره الله خبره ده. ها نو بیا یو نو ته څه نو چې دا لو مونږ نشته چې زم د سره کار ما وکم. چل زما وروره ته زما کرایدار دي. ته د اول خان کرایدار یې که ته زما کرایدار وې نو کور کې به د غنمان وې جوار به وې وربشې به وې ته زما سنې به تا ته څه ووایم. حاجي صاحب داسې کار دی که نه چې زه به د هغه کور پرېږدم تا له به راشم یو خو تا کې یو عادت دی خو دا عادت په ما سره نه شوی. بس چل زما وروره دا خبره به ته زه وکړم که چېرته زما دلته یو کوارټر خالي ده که هغې له راځي هغې له به راشي هلته به زه به تا باندې چې کوم دی رحم هم لږ کومه لږ څه ناسته در کوم به م او ورځ به دې م ښه شي یو ما څه به لو وکړي یو جیرک په سر به درله یو من در کوم. خبره دې په ګل بدله زما ډېر زیات خوښې خو تا کې یو عادت دی دا به پرېږدي. کوم عادت؟ داسې عادت دی دا که نه چې زه خبر شوی وم چې دلته کې زنانو ته ګوري زما چې کوم دی یوه پېغله لور بل څوک مشته دی نه یو. چل زما وروره دا په ما الزام دی چراغدین د هغې خاورې نه دی پیدا چې د سپېده ته کار به وکړي خو دا خلک زما نه سوځي. داسې کار دی که نه زما په تا باندې اعتبار دی یو خو تا عجم کړي دي حاجي صاحبي او شکل نه م ښه شته مزېدار ښکار یې کولر یې م بسر کړې ده دې دا تا باندې الزام یو خو زه به هغه کور پرېږدم او ستا دې کور نه راشم خو د لو بس حساب کتاب یو لو زه چل زما وروره یو جیرک په سر بله یو من در کوم او د ګوړې شربت در باندې ستمزه وارده د ګوړې شربت ته پکې لکه پري یو دا پرېږده السلام علیکم. الله دې خوشحاله د چا نه؟ د حاجي صاحب ته یادوم دا چل چې دې کډه راوړي. او چراغدین حاجي صاحب مړه د حاجي صاحب ته مه وایه خدای ته ورځه ما په مخکې د حاجي صاحب ته مه وایه. یا نو حاجي صاحب نه چې اجې کړي اجونه خو ابوجهل هم کړي. ښه زه وایه شابه. ګوره درته یو خبره کوم ماما که ته وایې چې د دوستو ذاتي دښمني نه دا نه دې کلي کې چا نه تپوس وکړو ګورې سبزلي نوم یې و سبزلي ډېر ګڼ وونه او د هغوی یو مور وه د ښایست بې ختمه وه دا سړی د حاجي صاحب د به ته کله په سورو کې کتل کله به یې ورته سترګې وریځې والې ایمان هغوی والې او د هډوکو نه یې د بېکرۍ خمبیره جوړه کړې او که نه چراغدین حاجي صاحب نه چراغدین حاجي صاحب وایم حاجي صاحب ته مه وایه راته وایم که نه او دی خو ګوره 3 میاشتې په علاج کې دی داخل و دا هډوکی به له دې سره یو شو دا هډوکی به له دې سره یو کړی خمبیره دې جوړ خو پته نه لکه تاسو راته بې غیرته کار یې ما خفه کېږم نو ګورې ګوره په ځای کې د ناست یم کم از کم مېلمې مه بې غیرته راته مه وایه اورې غریب یم او په پردي کور کې اوسېږم یو خبره کومه بیا هم ګورې نه سمېږي نه ماړه ته به زه وایي چې تاسو نور څوک شته که نه
یوازې ته یې یاره زما سم یو ورور دی ښایسته ویښتې پرېښي سور سپین دی دغه ستا ورور دی دونه ویښته شي دي او یاره لیدلی مې نه میلاو شوی مو ښځه تاسو نه بیا زه ګیله نه کوم ښه مې کړي چې راغلي یې ولا مطلب دا چې ورور مې دی بله شپه ولیدو والله دوکړی غږولي ډېر ښه سور ساده لکه دوکړي مارې وایي بې غیرته وایي ښه م کړي د پښتو ځای ته راغلي وو ډېوه دې وې سړیا زما دوکړی بازي وغږوي په ایمان ته ځم چې پخپله مې لیدلی دی دونه ویښتې دي هغه ګور غوندې سور سپینه لږ دی دقه دی که نه دوکړي مار دی بابا ما خو ویل که د حیا عزت خلک یې وایي نو ځکه د باندې خفه شوم ډېرې ونځې ته راغلي وایي ښه کډه یو نه صحیح پرېږده چې دا زنانه د لستایي کله دې ویډیوګانې کوي کله دې ټیک ټاک دي زه ماما چې مې نه مانځ خو موډ دې راله خراب و ځه لاړ شه ځه لاړ شه بس خفه کېږم او چې څه حیا مې پاته و بچي هغه یاره ماما ړومبې ده کې ونه خفه کېږم ما وده کې نه ما به تا نه ساه اخېستي لاړ شه ځه د خفه نه شي ماما زما دا خبرې پړه وانه دي حکایت دا وه چې ځوان وي چې تا ما ته چې زه د کور ګورم او دا کور پرېږده نه تاسو هغه خلک دا خلک دا یې عزت سړي له ګوري یو خلک وګورئ زه د خپل وطن نه په دشمنۍ راغلم ما په دشمنۍ ماړه وه دا ماړه دشمني رور دې دوکړی باجي غږی پته یې چې ته څه شی ته به هغه بیم غږې دا ماړه غیرته پښتو رور دې دوکړی باجي غږی ځه شه ځه ماما ځه که نه بس خفه کېږه نو دوکړی باجي غږوي په خپله پته لګي چې څه پسې بس پرېږده ته ځه اجازه په وطن ماړه ته غلی شه که نه مشر یې بس دونه په ځای کې دې ولاړ یم نیسه مخه که نه بس ځه که نه بې غیرته خلک یې وایي بې غیرته به تی ما ماړه ته بې غیرتو له تاسو راغلي ما ته دې نیسه وایي ماما ورې مشر یې یو دا ما سنبال کړي ماړه ته خلا ځه مړه دا څنګه خلک دي خدای تعالی بې غیرته خلک دي او داسې بدماشي کوي خالد بن ولید زوی دی ورباد تخت نه دي وای لالا خانجي لالا دې مړ دی لالا دې مړ دی دا نه مخمې ورته وي چې دا نیک دغه یوالي چې وه او هغه هم شنه وه ټولې دې بېګا خوړلي دي او دغې باتروم ته دې دا منډې تړلې والي وروره زما هم نور وس نشته پیمپر وس مې هم نشته او د نور د پرتګونو خو دا بالټۍ مې راوړی چې څه کوم په دې کې که اوس دغه اوبه دي ځان پاکوه دا داسې چل دی که نور څه نه شي کولی خیر دی یو غټ ټیمپر خو راله راوړه که نه چې وایي چومه لکه د پیمپرو سره به ګورو د خدای بنده دغه کورم چې کوم دی 2 ورځې پاتې دي د هغه کرایدار به چې کوم دی راځي نیک به هغه پیسې وړي نو یا دا به څه کوو دا خدای ته زما کوټو ته یو ځل راولي نو وروره ته خو پروت یې چرغدین صاحب به راځي واده ورې او 2 ورځې په کرایه کې پاتې دي واده ورې ته خو د کار هم دی او چې څه وه خو بېګا وشو زه اوس څه وکړم داسې چل دی چې بس ته زه ځان له کار د ته څو ګوره پوه شوې نه شم کولی بیخي مې چې کم دی پوه شو پښتو کې مې ساه نشته نو سا به پسې چې پردی لوچو ته نښتې وي د خدای بنده دا به زه به شرمېږم دا کار به ولې زه کوم یاره نه شم بس خپله کوه پوه شوې نه شمه بیخي چې کم دی پوه شوې داسې یم چې بس پې مې کار نه کوي تا نه به زه دا سرمن په ولاړو باسم ته خو تور یې که نه ته به سره شینم شي خیال کا راوځئ چراغدین یمه ورمچه و مړه خدای خبر شه چې بیا څوک راله زه ورته به بس پرېوځه ستا نه نور هسې د خیر کار نه کېږي لیکه راغورځولې به دې وې که نه څنګه یې ښي څنګه ښي خیر دی دوس چل دی وروره زما دی کور تاسو ټکټ راوړئ دا خیال یې ول نه ساتئ تاسو ته مې ویل چې دې خیړ به وکړئ دې کې چې کوم کور دا ورپو دي ته به یو څو پانې ورکوئ دغه دیوال شاته چې کوم د خوره شوي هغې ته به لاندې خیړ وکړئ ولې دا ما سودار کړی جپس به هم پکې وکړو پلسترې به هم وکړو جي صاحب اوس کار دی وروره چې کور مې در کړی دی او کور به صحیح راکړې که پکې یوه خښته کمه وه که نه دې چوټه کې نه به دې نیسم روغه ده کرایه کې خو لا 2 ورځې شته څنګه دې راپېښه وکړه روز څه شو خو یاره بېګی چې کم دی تازه بور کړی دی پروت دی راته زما په کور کې چا بور کړی هغه بور نه دی جي هغه بور نه دی سینې سره لیک شوی دی په د ګاډه نه نه جي د خېټې بور یې کړی دی هغه غولند دی بس داسې ورته ووایه داسې چل یې زما وروره کښېنه ستاسو کرۍ برابرېږي سبا یکم دی که نه خو زما کرۍ نه ده پته ولې داسې کار دی وروره زما دغه مخامخ پټي دي لو دی پکې صحیح صحیح نو مال تا ورور به دې راشئ لو به شروع کوي
نو خبره خو تا د پیسو کړې وه که نه نه داس کار زما اوس لو ته قصه لاړه مزدوران نشته دی. نو تاسو کړی مالکي مکان زه و تاسو کرایدار یو به راځئ او دغه لو به کوو. یاره جي صاحب دا لو خو مونږ چېرته نه دی کړی هغه ورور مې بیمار دی او خبرې د پیسو چل دا وکړه پرېږده تا ترې روانې ته خبره بوتله رېړه به راولې چې یوه ګنټه کې زما کور خالي کړی. نه جي صاحب دا لو به انشاءالله په دواړو سترګو بس بیا ته پېښې په خبرو هوښیار او په دواړو سترګو خدای راوستې ده وشې منډه لورونه راوالې راځئ. بس کی نه اوبه نه څښم تاسو لورونه راوالې نه تاسو باندې زما کېږي 6,000 کوئ او چې دا پټی د باندې ورېبم په 2 کسه نو د 1500 روپو کار دی. زه سرمن به نه په ولاړو باسم زه راځئ. خدای پاک چې کوم کس راولم کامیاب یې کړم هغه خلک بیا ما پسې په سوشل میډیا خبرې کوي توبه توبه وایم داسې مخې دی لکه د بکو بابا غذا خزا بچو یا سوه یا ساتو نور به رانه په سترګو باندې د مینوالو دا پیسې ونیوینې نه ته دا خبرې پرېږده ته ما ته ده ووایه دا ښکاره سر دې نیولی دی دا مېخې لارې ولاړې بیا ورته نشم شولي کېږي نه که نه دا داسې ستا فیملي وه دا ښکاري څه مطلب مطلب دا شکل کې درته لږ چې زه ونیدی شم نو په ما راغلوي او چې ته ورشې نو خاندي درته یو پېخوسکې یا غټ سړیه ته به سبا وایې چې ما له واده وکړه یاره په شلختو لګي واده خدای دې بیخو چا چې کړي دي نو په ځمکه باندې بې وخته کرښې راکاږي او دا ګاڼې ما پې زنګولی دي او ما پې زنګولی مړه دې خولې ته خو دې وګوره دې خبرې ته یې ووایه سړیه په اسامبلې په توګه تېره دا د هغه ور راله په شرمونو وشرمو دا دی اوسپنه چې جدا کړې ده ښه مې ورته ویل یو څو شیمانځه ټک واوئ خو کور خو زما دی غر کېږم خو زه دې خو چې کوم دی شپه تېری او هغه څه قصه کوي ورته ولاو کوي ما ته باندې نه کېږي مشر زم کوتي ته پرېږده ور څوک ډوي مشر ور سره به ګو تا ته زم چې مشر تی کوتي مشر ته خو خبره به زه کوم پاسه پاسه به ولا ورشه پاسه جوانی شي پورې کور کې باندې اسي ټک کار نه کوي چې واده وایو کوم بیا باندې اسي کوي دا ول نه سموي ما سره داسې په زړه خبرو وخت هم نشته ما ته یو سیریل میلاو شوی دی نصیب او زما خیال دی چې راتو رات به زه سټار جوړېږم نو ځکه دې بوتئ په سر کې ایښوده سبا خو دا سټایلونه دي که نه دا نصیب ډرامه څه شی ده ما به کې وانه دي یاره نه دا جوله خو دې نیولې ده دا شرمونه پکې مې یوم نه دي او هغې لپاره نوي کسانې کاس کړي دي دا زاړه بلکل نه اخلو خرچه مرچه وکړه خرچه ظالمه نه داسې ګاډې را کړې دي که نه په لومبي ځل حیران شوم او خبرې کیدی شي چې د هلیکاپټر ماته یو شاټ نیولی شي شاباس زلمیه شاباس داسې چل دی زما دی په ډرامو کې هېڅ کار نشته خدای تاسو هم ذلیله کوو ډرامو چې څومره صحیح خدای دې دا هم ذلیله کړي داسې کار دی وروره زما خبره دا ده چې هغه څه شو هغه ورور دی دننه ناستې سارو ته ګیا چې ها داسې کار دی وروره زما د کرۍ خو وخت برابر وي داسې دوه ورځې کې پاتې دي که نه پاسه منه نن خو اته تاریخ دی 2 ورځې خو پکې راپاتې دي یاره ته خو ډېر اوږدې ټکې ماته کرۍ نه غواړم نو څه غواړې داسې کار زما دا مخامخ پټی ته ښکاري دا وجرې به او ولې نه غنم پکې ولاړې خوښ شوي دي او نو څه او داسې کار دی نورو کسانو پسې هم ګرځم او تاسو دوه وروڼه به هم شئ که نه او خیر دی هغه ورندار هم راوباسئ دا کاکۍ راته لو کوي داسې کار دی په ډېر ادابو سره به اوس ما سره خبرې کوې دا ستا غوندې نه دا جوړې خولې چې رابار دي غاښونه روتري دا به ما پسې اسسټنان ګرځي نه دا لو به دې پلار کوي ولې موږ ته نه ولا ښکار اوسه زه خو لو مو نشم کولی په داسې کار وکړه چې بیا که تېر نه کوې ته ډرامه کوه او کاکاجي او هغه کورودار ته ووایي چې دا لو دي انا ښځه به هم راولي هغه نو څه شی به کوي دا در باندې بوټاړو داسې کار وکړه بیا داسې باغ بدمعاشۍ په ګوتو به خبرې نه کوې اوس به له ګوته وچیچم کور خالي که تا کې مې دا کار نه وکړ که نه بي پرې مخې سره ښایي کېږي داسې کار دی زما ورور هسې جامته غوندې ده او دا وچ کلک سړي نه دا د لو ډېر بدي داسې کار دی چې په 2 ورځو کې دې وجرې به ننوتی دا خو ډېرې ورځې کمې نه دي نه نو بس لور دې خونړی واخلي داسې بار به ترې وځي دمه دې ورته ډېره نه کوي که نه
او بله دې ورته ګوري نو لاندې دی ناست زه سیده زه به ورته یم چیس کې د شپې یو ورځې لو کوي سهار دې ولې کوم دي تقریبا پس 3 بجې راوځي دا 3 غنټې د خوب کې دا ډېر شی دی اسلام علیکم وعلیکم السلام دې خو دې ته وګوره ولې دا چې ته کمپیوټر سهار به راځو ماښام به بیا ځو ماښام به راځو سهار پاسه مړه یاره خوب ته مو سره راشه خپل کار کوه